سلامونه نیکې هیلې او احترامات دلرمان یم او د خپلې پاڼې دلرمان نه تاسو ته نیغ په نیغه یم. تاسو کتلی شئ چې په ویډیو کې را سره سراج لالا دی تاوان دی. نو راغلی و د سراج لالا خواله چونکې د سراج لالا آی ډي هیک شوې وه نو الله رحم وکړو هغه آی ډي واپس بحال شوه. نو غوښتل مې چې ملاقات هم وشو نو چې ریکارډینګ هم د لالا نه وکړو. نو اول به د لالا ژوند وپوښتو چې ژوند دی څنګه روان دی بیا به د شعرونه واورو. نو لالا ژوند مو څنګه روان دی؟ یاره دلرمانه ژوند خو دغه وي لکه دا زه چې تېرومه لکه زه اوس لا کور ته رسېدلی نه یم. ما 4 شپې د کوره بهر کړي دي او صوابۍ ته لاړم. په لاره کې مې په کوګا کې یوه شپه وکړه، بله شپه مې صوابۍ کې وکړه، په زیده کې درېیمه شپه مې د عزیز لالا ځای ته راوړه، مانیرۍ ته 4مه شپه مې بېګا نوغۍ ته رالم. او اوس دا دی ستاسو په مخ کې حاضر یم. نو دا سټیمنه چې خدای را کړې ده دا د الله تعالی دین دی او بس چې څو پورې د هغه غواړي چې زه به ژوندی یم او دغسې به ګرځم. ما ته ډېر ملګري حیران هم شي چې تا دا دومره ګرځېده څنګه کوې. نو زه ورته وایم دا د رب مهرباني ده. نو لالا داسې دا کومې شپې چې تاسو کوئ دا تاسو په یوازې کوئ او که نه ارمان سراج هم ځان سره ګرځوئ؟ ارمان سراج مې ځان سره روان کړی و. اصل کې دا پروګرام د ارمان سراج و هغې دپاره تلو صوابۍ ته. خو ارمان سراج چې مینګورې ته رانږدې شو نو هغه په لاره باندې طبیعت خراب شو، ټمپریچر یې سیوا شو، الټۍ یې وکړې. نو بیا ما هغه ملګرو ته وویل چې هلکه ارمان سراج زه نشم دروستی په دې حالت کې. نو هغوی بیا ما ته وویل چې ته بارې ارمان سراج پاتې که او ته په خپله راشه. نو زه په خپله لاړم. د ارمان سراج دپاره یو ډېر غټ ایوارډ راخ کړی و. هغه ایوارډ مې راوړی و ګلدسته وه او هغوی هم خفه شو، ډېر زیات خفه شو. خو ما ورته سره لوز وکړو چې زه به که خیر ارمان سراج چې څنګه زموږ د هغه طبیعت ښه شو او ما ته یې واره کوله نو زه به راشم او ستاسو دې کالج کې به تاسو پروګرام ارینج کوئ. موږ له په دغه ورځ باندې به راله ارینج کوئ، لکان به راغونډ کوئ د کالج او بیا به که خیر یو بل سره د دوی پېژنګلو وشي، سلپیانې ملپیانې به یو بل سره وباسي. ارمان ته خلک ډېر خوشحاله وو. هغه ډېر زیات ډسهارټ شو خلکو. خو بهر صورت هغوی زما سره خپله مینه کې څه کمی را نه وسو. د هغې نه پس بیا بل پروګرام له لاړم، بیا بل نه دې 4 ورځې کې 4 ځایه وګرځېدم. خو ما ډېر پروګرامونه هلته کې اټینډ. نو لالا دې سره د ارمان څه وخت څه نقصان نه رسي که نه؟ ولې نه رسېږي؟ خو زه د مینهوالو د مینې ته هم حیران یم. کله کله وایم چې زه دوی ته سختۍ سره ووایم چې تاسو پسې زه بیا نشم دروستی یا تاسو پسې مه راځئ. دا خو د پښتو وطن دی چې کوم سړی کور له په تا پسې راځي نه هغه ته خو ته دا نه شي ویلی چې مه راځه. نو کور له دې خامخا راځي. خو که د هغه د بهر اکټیویټیز لږ کم شي نه ښه به شي ځکه چې د هغه په سبق باندې اثر پرېوځي. ډېره ښه ده لالا شعرونه راته ووایه. شعرونه به د سره دلرمان صاحب یو خو ستاسو فرمایش دی، دا زما سره مخامخ یو کلام دی. د ستاسو په فرمایش تاسو ته یم چې موږ سره چې څه کېږي موږ سره چې څه کېږي پرې د مړه ښه کېږي او راغله راله پوهه کو راغله راله پوهه کو بیا به داسې نه کېږي. ډېر ښه. او یاره د تهمت کوو او مینې ته مو زړه کېږي. ډېر ښه. او زیار محنت چې ونه کړو بیا به د رب کړه کېږي. ډېر ښه. او هم کړو د منزل ته ما او هم راله ساړه کېږي. واه واه. او یا سراجه شاړو کې ګل نه خو واښه کېږي. ډېر بل نظم به زه په خپله خوښه ووایم. زما د بل کتاب نه دی ارشاد، ما خیال دی داغونه مې خیالونه نه دا نظم دی چې ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه تر سهاره اوده نه شو. سهار ته مخې له راغلې او تپوس ترې رانه وکړو ستا دا سترګې ولې سرې دي؟ ما ویل خوږ دي. ته خاموش شوې، پوهه نه شوې او په خپله مخه لاړې. زه د ځان سره ګویا شوم، زه به بیا بېګاله ویښ یم، ته به ښه خوبونه وکړې او چې سبا مخې له راشي نو همدا به راته وایي ولې سترګې دې ښې نه شوې، د دې سترګو غم دې وکړه چې ته ښه ډاکټر له لاړ شه، ته ښه ډاکټر له لاړ. ډېر ښه. لالا زه خو وایم ته چې دا کتاب کوم چاپ شو د دې مبارکي هم درته وایم او د دې باره کې ملګرو سره خبر. نو دا کتاب چې دی دا زما 5م کتاب دی جي. د دې نه مخکې زما 4 کتاب راغلي دي. ما ټوله شاعري زما ولنی کتاب د 2015 کې شایع شوی، 2م کتاب په 2014 کې شایع شو، 3م په 2019 کې، 4م په 2018 کې د نثر کتاب او دا 5م کتاب چې زما په لاس کې دی دا په 2019 کې راغی جړا په ترنم کې. او دې کې هم ښه ډېر ښه نظمونه دي پکې، ډېرې قطعې دي پکې او غزلې دي پکې. او تقریبا 210 خو په دې کې قطعې دي. نو دا قطعې چې زه پکې ورکوم نو زه اول د ټولو چانبین وکړم چې قطعه کې معیار نه وي زه نه ورکوم. نو په دې دلرمانه زما په دې 4 شعري مجموعو کې تقریبا 950 قطعې رالې او زه په دې باندې ویاړم چې زما اکثر ملګري چې ته په پروګرام کې کمپیرینګ کوي نو زما د کتاب ډېرې قطعې پکې زما د کتاب نه وایي. او مالا دریاب صاحب د شیرین شاه قطعه بالکل دغه هم راکو، اعزاز هم راکو
چې هغه یو دغه سړی دی د ملکن یونیورسټۍ د پښتو ډپارټمنټ چیرمن دی. نو په دې باندې زه ډېر ویاړم او د هغوی ډېره شکریا ادا کوم او ډېره مننه یې کوم. او په جانزیب کالج کې چې خلکو د لاسونو په پړقا کې کم د هغې تایید وکړو نو د هغه مینوالو هم ډېره مننه کوم او ډېر خوشحاله یم. د ملګرو نه لالا زه خو یم چې تاسو به خپله رخصت راوالئ. ملګرو نه به بس زه به اوس کور ته ځم عادل رحمانه. کور نه مې 4 شپې بار کړي دي. ملګرو سره به بیا به راځو، د دوی سره به دغه کوو، خبرې کوو، د دوی سره به شعرونه شریکو او الله دې راته ژوندي لري. د دوی په مینه موږ ژوندي یو، دوی موږ په شا ټپوي، موږ خوشحالېږو او موږ کې حوصله زیاتېږي. که نه 15-16 کاله عمر شي او هغه بیا هم دومره د هلکانو هلې ځلې کوي، نه دا آسان کار نه دی. خو دا د ملګرو هغه دغه دی، هغه ډاډ دی چې هغه موږ ژوندي ساتي. ډېره مننه یې کوم. چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. د لوی الله په امان.